تازه او بد خبر. پاکستانی ځواکونو په پاکستان کې د افغان ماشومانو، ښځو، نارینه‌وو او سپین ږیرو د نیولو او گرفتارۍ کمپاین پیل کړی. طالب مشرانو د افغان ماشومانو په زنداني کولو سخت وژړل او په پاکستان کې له افغان کډوالو څخه یې وغوښتل چې خپل هیواد ته راسي. دا چې څومره افغانان پاکستان نیولی دي، کومو طالبانو په چغو وژړل او پاکستان ولې دا کار کوي؟ بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د پاکستان حکومت د افغانانو په ځورولو او جنایت لاس پورې کړ. د پاکستان حکومت د افغانانو حتی د کوچني معصومه ماشومانو د نیولو لړۍ پیل کړې چې تر دا مهاله زیات ماشومان، سپین ږیري، ځوانان او زنانه زندان کې اچولي دي. د طالبانو مهم کس او تبلیغاتي مبلغ جنرال مبین خان تازه پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي دي د اسرائیلو بچوڼې د کرایې پوځ او د IMF غلام وحشت او ظلم له افغان ماشومانو سره. جنرال مبین همدارنګه لیکلي پاکستان باید د افغان تجارانو غرامت ورکړي. که له افغانستان سره تجارتي تعهدات لري، بیا هیڅ حق نه لري چې په سیاسي مسایلو د افغان تجارانو سره دښمني وکړي. همدارنګه یو بل لوړپوړي طالب لیکلی دی پاکستان د خدای تباه کړي، زموږ ګل غوندې ماشومان یې داسې بندیان کړي چې اسرائیلو هم د فلسطین مقابل کې داسې کار نه دی کړی. دوی هر وخت موږ تر خوږو ګوتو نیولي یو. پاکستان سره له دې وروسته باید سمه محاسبه وسي. په همدې حال کې BBC پښتو پر خپل ویب سایټ لیکلی دی د پاکستان حکومت د دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو په تیره بیا په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو کمپاین پیل کړی دی. دا کمپاین په داسې حال کې پیل سوی چې له مخکې څخه ډیرو افغانانو شکایت کاوه چې پولیس یې د اسنادو له لرلو سره زوروي، پیسې ترې غواړي او که یې نه ورکوي په بیلابیلو پلمو یې محبسونو ته لیږي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.